دا کهانی د یو داسې سړي ده چې د ده درې خشته لوریانې وې، خو د ده ښځه یو څو کاله مخکې مړه شوې وه. د ده په لوریانو کې چې کومه کشره لور وه د دې نوم تمنا و، او دا د ماشوموالي نه ډېره زیاته هوښیاره وه، او د دې سړي نوم خانشیر و. خانشیر به په اولو ورځو کې خپلو لوریانو سره ډېره زیاته مینه کوله، او د دې هر رنګ خواهش پې پوره کو، او دې ته یې کله هم د مور کمې نو محسوس کړې. دې لوریانو هم خپل پلار سره ډېره مینه کوله، او چې کله به یې پلار بهر ته کار له لاړو نو دې لوریانو به د کور ټول کار په خپله باندې کو، او پلار له به یې خشته روټۍ تیاروله. د دې په ګاونډ کې خواته یو بل کور و چې هلته یو کونډه ښځه خپلې لورو سره اوسېدله. د دې کونډې ښځې عادت و چې دا به روزانه په کورونو کې ګرځېده، او چا نه به یې چای او چا نه به مساله غوښتله. دې ښځې به چې کله هم وکتل چې د خانشیر لوریانې خانشیر له انګولې تیاري، نو دا به په دغه ټیم کې د دې کور ته راتله. د خانشیر د کشرې لور د تمنا به دا ښځه ډېره زیاته بدي شوه. چې کله به هم دا کونډه ښځه دې کره راله، نو تمنا به خپلې مشرو خوریانو ته ویلې چې دا ښځه مونږ کره ولې راځي، دا ما به نه ډېره زیاته بدي لګي، دا منې کې چې مونږ کره نه راځي. د تمنا مشرې خوریانو به تمنا ته نصیحت کو چې ګوره دا کونډه ښځه ده، پرېږده چې راځي، لږه مساله به غواړي یا به چېرته توره چای غواړي، پرېږده چې راځي خیر دی. خواره کونډه غریبه ښځه ده، ستا ولې دا بدي شي. تمنا چې به د مشرو خوریانو خبرې واورېدې نو غلې به شوه، خو دې ته به یې ویل چې زما دا یو خبره یاد ساته، دا ښځه به یو ورځ زموږ دپاره مصیبت جوړېږي، مخکې نه درته ویم یاد ساته. دا ښځه به دې کره هره ورځ راتله، او دې به کتل چې کله به د خانشیر لوریانو خپل پلار له انګولې تیارو، نو دا به لاړه زر او موقع به یې وکتله، او چې کله به ورته څنګه موقع میلو شوه نو په انګولې کې به یې شګې اچولې ورته. خانشیر چې کله کار نه واپس رالو او روټۍ ته کېناستو، او چې کله یې یو نوړۍ وخوړله نو پته ورته ولګېده چې په انګولې کې خو شګې دي. خو خانشیر ته خپلې لوریانې ډېرې زیاتې ګرانې وې، او هغه دا سوچ وکړو چې خیر دی دا ماشومانې دي غلطۍ ورتې شوې وي. دغه کونډې ښځې به د خانشیر په خوراک کې هره ورځ شګه اچوله، او خانشیر چې به کله هم خوراک ته کېناستو نو په هغې کې به شګې وې. یو ورځ د خانشیر ځان سره سوچ وکړو چې نن به زه دې لوریانو ته پټېږم او ګورم به چې دې زما په دې خوراک کې څه پټ ورچوي. چې کله د روټۍ پخولو ټیم رالو نو خانشیر خپلو لوریانو ته یو ځای کې پټ کېناستو، او پټ یې ورته کتل. د ده مشرې لور صفا اوبه راواغېښتلې او وریجې یې پکې اینځلې. بیا یې منځنۍ لور انګولې تیار کو، او کشره لور یې لګیا وه لوښي اینځل. بیا چې کله خانشیر وکتل نو د ده دې کشرې لور دغه کونډې ښځې سره جګړه لګولې وه. مشرو لوریانو یې رامنډه کړلې، او تمنا یې تیا خوا کړله، او ورته یې ویلې چې دا ته څه کوې، دا خو کونډه ښځه ده، غریبه ښځه ده. تمنا ورته ویلې چې ګوره ما تاسو ته مخکې مې ویل چې دا ښځه ټیک نه ده، او نن خو ما دا پخپله سې کړه چې کله مونږ د نغري نه اخوا لاړو نو دا نغري طرف ته پټه راله، او په انګلو کې شګه ور واچوله. خانشیر چې کله دا وکتل نو ډېره زیاته غوسه ورله، او دې ښځې ته یې آواز وکړو چې دا ته څه کوې، ته ولې زما په انګلو کې خوره ورچوې. دا کونډه ښځه ډېره زیاته مکرجنه وه. دا دې خانشیر طرف ته راله، بیا یې ولې په سینه باندې لاس کېښو، او په مکر یې ورته ویلې دا خو ما صرف کتل چې ته خپلو لوریانو سره مینه کې او که نه، خو ته خو ډېر زیات مینه ناک او ډېر ښه سړی وختې، زما ډېر زیات خوښ شوې، زه خو تا سره مینه کوم. دا کونډه ښځه ډېره زیاته خشته وه، په دې وجه خانشیر د دې په خبرو باندې دوکه شو، او دې ښځې ته یې ډېر کتل، او بیا یې ویلې چې زما هم ډېره زیاته خوښه شوې، او ویلې زه تا سره واده کول غواړم، ته ما سره واده کې. دې ښځې ورته ویل چې ولې نه وبکو. بیا یو څو ورځې بعد خانشیر خپلو لوریانو سره د سره مشوره ونه کړله، او دې ښځې سره یې واده وکړو، کور ته یې راوستله. او بیا د واده نه یو څو میاشتې پس د دې کونډې ښځې په زړه کې د خپلو مېرنه لوریانو سره ورو نفرت پیدا شو، او دې کونډې ښځې به چې کله وکتل چې خانشیر خو خپله ټوله توجه د خپلې درې لوریانو ته ورکوي، نو ډېره زیاته غوسه به ورله وتلله، او دې به ځان سره سوچ وکړو چې دا لوریانې به پسې چل دې کور نه بار کول غواړي، چې کله دا دې کور نه بار شي نو خانشیر به مال او زما لور له بیا توجه راکول شروع کړي. بل طرف ته د خانشیر دا درې لوریانې ډېرې زیاتې ښکلې وې، او دوی به روزانه خشته کپړې اچولې، چې په دې به د دې د مېرنه مور له نور هم ډېره زیاته غوسه ورتلله. بیا دې مورې په دې مېرنه لوریانو باندې د کور ټول کار شروع کو، او دوی له به یې خوراک هم صحیح نه ورکو، او دا سوچ یې کو چې زه دې باندې ډېر زیات کار کوم او خوراک صحیح نه ورکوم، نو څو ورځې پس به دا په خپله باندې بدرنګې شي. دا درې واړه خوریانې به ډېرې زیاتې خفه وې. یو ورځ دا مشرې دوه خوریانې ناستې وې جړلې، چې کله ورته دې کشرې خور وکتل چې دا ژاړي نو دې طرف ته راله، او ورته یې ویلې چې راځئ بهر به ځنګل طرف ته چکر ووهو، او راځه زموږ دا خفګان به لږ کم شي. دا درې واړه خوریانې د کوره ووتې او یو ځنګل طرف ته لاړې، او هلته په ځنګل کې د یو غټ بوټي د سوري لاندې کېناستلې، او درې واړه ډېرې زیاتې خفه وې، او په ژړا شوې، او خپله مور به یې ډېره یادوله. د دې په خوا کې په دغه ځنګل کې یو الله والا بزرګ سړی روانو، او دې بزرګ سړي د دې جینکو خبرې اورېدلې، او تمنا بیا په ژړا شوه، او وی ویلې چې یا الله تا خو زموږ نه اول مور واغېښتله، او بیا دې رانه پلار هم واغېښتلو، او یا الله ته وګوره موږ باندې دا مېرنه مور څومره ډېر ظلمونه کوي، ټوله ورځ را باندې د کور کارونه کوي، او بیا راله خوراک هم صحیح نه راکوي، یا الله بس ته زموږ مدد وکړي. د الله والا بزرګ سړي ټولې خبرې واورېدلې، او بیا د دې طرف ته رالو، او دې ته یې وویلې چې تاسو ته څه تکلیف دی، ما
ماته ووایه کنه. بیا تمنا ټوله خبره دې بوډا سړي ته وکړله چې تاسې موږ باندې ظلمونه کوي او موږ له خوراک هم صحیح نه راکوي. بوډا سړي ورته وویلې چې د خوراک غم مه کوئ، دغلته مخامخ زما راکوټې شان کور دی او دغه کور سره خوا کې د انار یو غټ بوټی دی او دغه انار کې خشته غټ غټ اناران دي. تاسو چې کله هم اوږې کېږئ نو د کوره روځئ، د ځنګل طرف ته راځئ او د انار نه ځان له انار را شوکوئ او دا خورئ، نو دې باندې به ستاسو اولګه ختمېږي. دې چې کله دا واورېدل نو دا درې واړه خوریانې ډېرې زیاتې خوشحاله شوې او دوی بیا دغه انار بوټي طرف ته لاړل او چې ویې کتل هغې کې خشته غټ غټ اناران وو پکې سره سره. ځان له یې د انار روشوکول او ښه ډېر یې وخوړل او بیا یې د دې الله والا بزرګ شکریه ادا کړله او کور ته رالې. بس د دې نه بعد چې به کله د دې میرنه مور دې له روټۍ نه ورکوله نو دوی به ځنګل طرف ته تلل، ځان له به خشته غټ غټ اناران را شکول، هغه به خوړل او په هغې باندې به خپله ګزاره کوله. دغه اناران دومره خشته و چې دوی ورته په مزه مزه باندې د کور روټۍ خوراک هم پرېښوله. بیا یو څو ورځې پس د دې میرنه مور ځان سره سوچ کو چې دې له خو زه خوراک هم نه ورکوم او دې باندې خو زه ډېر زیات کار هم کوم، خو دې خواړه بدرنګه کېږي نه دې خو نور هم ورځ ورځه خشته کېږي. بیا چې کله په سبا ورځ دا درې واړه خوریانې ځنګل طرف ته د انار خوړلو له روانې شولې نو د دې میرنه مور خپله لور دې پسې شاته پټه پټه ولېږله. کله دا درې واړه خوریانې ځنګل ته ورسېدلې او ځان له انار را کټ کړو او انار یې خوړل نو شاته نه پې دا میرنه خور راله. چې کله تمنا خپلې د میرنه خور ته وکتل نو د خپلو خوریانو سره مشوره وکړله چې راځئ دا خور به وشړو دې ځای نه. خو د مشرو خوریانو ورته ویلې چې نه د دې خوارې پکې هېڅ ګناه نشته، د دې مور موږ سره ظلمونه کوي، دې خو موږ سره هېڅ ظلم هم نه دی کړی، د دې پکې هېڅ ګناه نشته. بیا دې خوریانو د خپلې میرنه خور ته آواز وکړو او ځان سره کېنوله او انار یې وله ورکړو چې واله انار وخوره. د میرنه خور ورته انار ورلړه کړو او زر زر کور ته یې منډه کړلې او مور له لاړه او ټوله خبره یې ورته وکړله او مور ته یې وویلې چې دی خو هلته ځان له انار را شوکوي او انار خوري او هلته یو بوډا بابا دی، هغه بوډا بابا هم دې جینکو ته څه نه وایي. د میرنه مور چې کله دا واورېدل نو ډېره زیاته غوسه شوه او بیا ناسته او سوچونه یې کول چې د جینکې به زه څنګه د دې انار خوړلو نه رابندوم. بیا چې کله ماښام ټیم شو ویې کتل نو خانشیر کور ته راغی. خانشیر د خپلې ښځې نه تپوس وکړو چې ته ولې ډېره زیاته غوسه یې او خفه یې. د ښځې ورته جواب کې ویلې چې زه خفه نه یم، زما طبیعت ډېر زیات خراب دی او په سر مې درد دی. خانشیر ته د خپله ښځه ډېره زیاته ګرانه وه. د ښځې ته یې وویلې چې زه به تا اوس ډاکټر له بوځم او ستا علاج به وکړي او ټیک به شي. د ښځې ورته جواب کې وویل چې نه زما علاج دا نه دی، ما ته یو حکیم ویلی دی چې ستا د سر درد به هلې ټیک کېږي چې ته کله په خپل تندي باندې د انار د جړړو رس ولګې. بیا د مکرجنې ښځې خپل خاوند ته وویل که ته ما سره مینه کې نو ته ما دپاره یو کار وکړه. د خاوند یې ورته وویل چې ولې نه، ته ما ته ووایې ولې نه کوم بدله. ورته وویل چې په ځنګل کې د یو انار غټ بوټی دی او هغه د انار بوټی ورته وښو چې کوم له به دغه جینکې تلې او اناران به ترې خوړل. ورته یې ویلې که ته ما سره مینه کې نو ځنګل ته لاړ شه، دغه انار د جړړو نه وباسه او د دغې د جړړو چې کوم رس دی هغه روړه او هغه ماله په تندي باندې ولګوه نو زه به ټیک شم. خانشیر چې کله دا واورېدل نو هغه مزدوران راغونډ کړه او مزدورانو ته یې وویلې چې په ځنګل کې هلته د یو انار بوټی دی او تاسو به لاړ شئ، هغه به د جړړو نه روباسئ او د هغې د جړړو رس به روړئ او دا رس زما په کار دی. مزدوران بیا لاړل، دغه انار یې د جړړو نه روویسته او دغه جړړو نه یې رس وویسته او د خانشیر له یې ورکړو. خانشیر دغه رس کور ته روړو او ښځې له یې ورکړو چې ولې دا په تندي باندې ولګوه. چې کله یې ښځه خبر شوه چې دغه انار د جړړو نه وویسته، د مکرجنې ښځې د انار د جړړو دا رس راواغېسته، په خپل تندي باندې ولګو او بیا په خندا شوه او خپل خاوند ته یې وویلې چې زما طبیعت اوس ټیک شو. بیا چې کله په سبا باندې د جینکې خوراک له ځنګل طرف ته لاړلې نو چې کله دې ځنګل ته ورسېدې نو دې چې وکتل دغه انار چا د جړړو نه ایستې و او په دې کې ټول اناران اوچ شوي وو. دا جینکې ډېرې زیاتې خفه شوې او هلته د یو بوټي لاندې کېناستې او سم ډېرې ژړل او د خدای پاک نه دعاګانې غوښتلې چې یا الله زموږ خو دا انار اسره وه، دا بوټي م چا د ویښه وویستو، اوس به زموږ څه کېږي. خوا کې الله والا بزرګ ناستو او دا ټولې خبرې د دې جینکو اورېدلې. بیا دا الله والا بزرګ دې جینکو طرف ته رالو او دوی له یې حوصله ورکړله او دوی ته یې وویلې چې تاسو خفه کېږئ مه، تاسو نه الله پاک انار واغېسته خو تاسو له به د انار په بدلې کې د دې نه خشته خوراک درکړي. بیا دې بزرګ سړي ځمکې له یو تیز ډب ورکړو چې په دې سره په دې ځمکه کې د پیو یو غټه وله جوړه شوله چې په هغې کې سم ډېر پی و. بیا دې بزرګ سړي خورین لوښي دې جینکو له ورکړل او دوی ته یې وویلې چې په دې باندې د دې ولې نه ځان له پی راوالی او وسکې. دې جینکو چې دا وکتل ډېرې زیاتې خوشحاله شولې او سم ډېر پی یې وسکل او د دې بزرګ سړي شکریه یې ادا کړله او کور ته رالې او دوی چې به بیا کلم اوږې کېدل نو دوی به دې ځنګل طرف ته راتلل او دې ځای نه به یې پی څکل. دې پی وسکلو سره د جینکې نور هم ډېرې زیاتې خشته شولې. یو څو ورځې پس چې کله د میرنه مور د جینکو ته وکتل نو هغه نور هم ډېره
ډېره زیاته حیرانه شوله او دې د خپله لور راوغوښتله او دې ته یې ویلې چې زه خو دې لوریانو له خوراک هم نه ورکوم، ما خو د ځنګل نه د انار بوټي هم د ویښه وویستو، ټوله ورځ په دې باندې کار هم کوم او دا هماغه رنګ لګیا دي نور هم خشته کېږي. بیا دې مېرنه مور د خپلې لور ته وویلې چې سبا له دا درې ونه جینکۍ ځنګل طرف ته ځي نو ته دې پسې شاته پټه پټه لاړه شه او وګوره چې دې بیا ځان له څه چل کړی دی، دې کوم ځای نه بیا خوراک شروع کړی دی. په سبا باندې چې کله دا درې ونه خوریانې ځنګل طرف ته روانې شولې په څښلو له نو د دې دا مېرنه خور دې پسې پټه پټه شاته را روانه شوله. چې کله دا درې ونه خوریانې د پیو دې تالاب ته ورسېدلې چې دې کله کېناستلې پی یې څښل نو شاته نه پې دا مېرنه خور راله. دې تمنا د خپلو نورو خوریانو ته وویلې چې زمونږ دا مېرنه خور بیا مونږ پسې شاته راله، چېرته دې خپلې مور ته شیطاني وکړو نو د دې مور به بیا زمونږ د پیو دا تالاب ختم کړي. راځئ چې دا مېرنه خور د دې ځای نه وشړو. د تمنا د مشرو خوریانو وویلې چې نه، د دې خوارې پکې هېڅ غلطي نشته، چې څه ظلم کوي د دې مور مونږ سره کوي، د دې خو پکې هېڅ غلطي نشته او دې خوارې ته به مونږ اسم نه وایو. بیا دې درې ونه خوریانو د خپلې مېرنه خور ته اواز کړلې او ورته یې وویلې چې راځه کښېنه مونږ سره پی وڅښه. بیا یې دا ځان سره کېنوله او د پیو ډک جام یې وله ورکړو او پی یې پې وڅښل. چې کله د مېرنه خور پی وڅښل نو بیا یې زر زر کور ته رامنډه کړلې او خپلې مور له راغله او ټول حال یې ورته وویلې. چې کله د دې د مور دا خبره واورېدله نو ډېره زیاته غوسه وله ورغله او په سبا باندې لاړه او د کلي سم ډېر مزدوران راغونډ کړل او هغې ته یې وویلې چې تاسو به ځنګل ته لاړ شئ او هلته د پیو یو تالاب دی، هغه ټول به د خورو نه ډک کې او هلته به د یو بوډا سړي رکوټې شان کور وي، هغه کور به هم وران کې او تاسو ته چې څونه پیسې پکار وي زه به تاسو له درکم. دغه ټول مزدوران لاړل، دغه تالاب او کور یې ختم کو او واپس رالل او دې ښځې ته یې وویلې چې مونږ هغه تالاب هم ختم کو او هغه کور هم وران کو. دې مکرجنې ښځې چې کله دا واورېدل نو ډېره زیاته خوشحاله شوله. په سبا باندې چې کله دا درې ونه خوریانې ځنګل طرف ته لاړلې، دې چې هلته ځنګل کې وکتل نو هلته نه تالاب او نه د هغه بوډا سړي کور او نه بوډا سړی و. دا درې ونه ډېرې زیاتې خفه وې او ډېر زیات یې وژړل او د ډېر زیات ژړا نه پس نهرې نهورې کور ته را روانې شولې. چې کور ته رالې او کله مېرنه مور دې ته وکتل چې دا خو ډېرې زیاتې خفه دي نو مېرنه مور یې ډېره زیاته خوشحاله شوله. خو د دې مېرنه مور په دې ظلمونو باندې هم زړه صبر نه شو او یو بله خطرناکه منصوبه یې د خپلې مېرنه لوریانو ته جوړه کړله. دې مېرنه مور ځان بیمار کو. خاوند چې کله وکتل نو ډېر زیات پریشانه شو او ډېر زیات حکیمانو باندې خپله ښځه وګرځوله خو دې ښځې ورته ویلې چې نه زما ګزاره نه کېږي، زما اوس هم هماغه رنګ بیماري ډېره ده. بیا یو ورځ د مکرجنې ښځې د خپل خاوند ته وویلې که ته دا غواړې چې زه ټیک شم او زما دا بیماري ټیک شي نو ته به زما دپاره یو قرباني ورکړې او هغه قرباني دا ده چې ته به د خپلې درې ونه لوریانې حلالې او د دې د جسم دا وینه به راوالې او دا به ما له د لاسونو او د خپو په تلو باندې ولګي، د دې نه بعد به زه ټیک کېږم. چې کله یې خاوند دا خبره واورېدله نو په سترګو کې اوښکې رالې ځکه چې ده ته خپلې دا درې ونه لوریانې ډېرې زیاتې ګرانې وې. خو دې خاوند د خپلې ښځې ته په جواب کې اسم ونه وې او د کور نه رووتو او خپلې لوریانو پسې ګرځېدو. لوریانې کور کې نه وې، دی بهر رووتو، لوریانو پسې ګرځېدو چې یو مخبرې ته ورسېدو. چې ویې کتل نو د ده درې ونه لوریانې په مخبره کې د خپلې مور قبر ته ناستې وې او ژړلې. چې کله شیرخان د خپلې لوریانو ته وکتل نو ډېر زیات خفه و. خو د شیرخان خپل زړه کې سوچ کو چې یو طرف ته د ښځې مینه ده او بل طرف ته د لوریانو مینه ده او ځان سره یې ویلې چې زما د لوریانې زما د ښځې سره کله هم خوشحاله نشي اوسېدلی او بیا یې ځان سره دا فیصله وکړله چې زه به د خپلې لوریانې ځنګل ته بوځم. بیا شیرخان د خپلو لوریانو طرف ته رالو او ځان ته یې راجوختې کړلې او دې ته یې وویلې چې تاسو ولې خفه کېږئ، زه یمه که نه. بیا یې د خپلې درې ونه لوریانې ځان سره روانې کړلې او یو لرې ځنګل ته یې بوتللې او هلته په ځنګل کې د خپلو لوریانو له خشته روټۍ تیاره کړله او روټۍ یې ورباندې وخوړله. چې کله د ده د لوریانو روټۍ وخوړله نو دوی له خوب ورله او دا په دا ځنګل کې اوده شولې. چې کله شیرخان وکتل چې زما دا لوریانې اوده شولې نو د خپلې دا لوریانې په ځنګل کې پرېښولې او کور ته تېرو تښتېدو او ځان سره یې دا سوچ کو چې دلته به یې ځنګل کې پرېږدم، د دې به دا فایده وشي چې زه کم از کم دا ژوندی خو به وي که نه، که زه دې کور ته بوځم نو زما ښځې به یې مړې کړي، نو دې نه ښه دا ده چې دا دلته ځنګل کې پاتې شي. خانشیر په لاره کې په ځنګل کې یو اوسۍ وویشتله او هغه یې حلاله کړله او د هغې وینې یې روړله او کور کې ښځه له ورکړله او ښځې ته یې وویلې چې تا ما ته څه ویلي ما هغه رنګ وکړل، دا واله اوس خو به خوشحاله یې که نه. ښځې هغه وینه واغېشتله او د خپل لاسونو او د خپو تلو باندې هغه وینه راکاږله او خاوند ته یې وویلې چې او زه اوس ټیک شوم او ما ته اوس آرام ملو شو. بل طرف ته په ځنګل کې دا جینکۍ چې کله د خوبه راپاڅېدلې نو دې چې وکتل د دې جینکو پلار نه و. دې ډېرې زیاتې چغې ووالې، خپل پلار پسې وګرځېدلې خو په ځنګل کې ورته خپل پلار ملو نه شو، پلار ته تللی و. دې هلته په ځنګل کې کېناستلې او سم ډېرې ژړل او سم یې ډېرې یېرېدلې او خفه وې. بیا په ځنګل کې ګیر چاپېره د ځناورو ډېر زیات اوازونه راتلل. دې چې کله د ځناورو دا اوازونه واورېدل نو نور هم ډېرې زیاتې ویېرېدلې او ډېرې زیاتې خفه وې. دې جینکو ډېر زیات ژړل چې
په دې کې په دې ځنګل کې یو درې خشته ځوانان روانو چې په دې ځوانانو کې د یو ځوان نوم احمد چې کله د جینکو د جړا आवाज واورېدل نو خپل مرګرو ته ویلې چې تاسو غلی شئ او غوږ کېږدئ دلته چېرته د جینکو د جړا اوازونه راځي. دی د دې جړا اواز طرف ته چې کله رالل نو ویې کتل نو درې خشته جینکې په ځنګل کې ناستې وې او ژړلې. بیا احمد د جینکو طرف ته رالو او ورته وویلې چې تاسو څوک یې او دلته څه کوئ او ولې ژاړئ. دا جینکې ډېرې زیاتې خفه وې ژړلې او جواب یې وله نه ورکو او د هلکانو نه یېرېدلې. دې هلکانو ورته وویلې چې ګورئ تاسو ژاړئ مه، موږ ته خپله مسله ووایئ، موږ به ستاسو مدد وکړو. خو د احمد چې کله تمنا ته وکتل نو تمنا یې ډېره زیاته خوښه شوله. بیا احمد د جینکو له ډېره زیاته حوصله ورکړله او ورته وویلې چې موږ ستاسو مدد کوو، زموږ نه یریږئ مه، موږ ته خپله مسله ووایئ تاسو ته څه مسله ده. بیا تمنا په ژړا شوه او خپله ټوله خبره یې ورته وکړله چې موږ سره داسې ظلمونه کېدل او بیا پلار موږ دلته راوستلو او پلار موږ نه لاړلو او موږ اوس بې اسري یو او زموږ څوک هم نشته. احمد چې کله دا واورېدل نو په زړه کې خوشحاله شو او بیا ورته وویلې چې تاسو بې اسري یاست، تاسو څوک هم نشته، تاسو هم درې جینکې یې او موږ درې هلکان یو. موږ هلکانو واده نه دی کړی، که تاسو چېرته واده نه کړی او ستاسو خاوندان نه او که ستاسو رضا وي نو تاسو موږ سره واده وکړئ، موږ به تاسو ډېر زیات خوشحاله ساتو. بیا د جینکو خپلو کې یو بل سره مشوره وکړله او وی ویلې چې زموږ خو دې ځنګل کې څوک هم نشته، زموږ هغه یو پلار و هغه هم رانه لاړو، اوس خو زموږ مجبوري ده، بس صحیح ده موږ به د هلکانو سره دا خبره ومنو، موږ به ورسره واده وکړو. احمد چې کله دا واورېدل ډېر زیات خوشحاله شو ځکه چې د دې احمد تمنا خوښه شوې وه. بیا احمد او د هغه دوستانو دا درې وړه جینکې خپل کور ته بوتللې. احمد تمنا سره نکاح وتړله او د نورو دوو دوستانو د نورو دوو خوریانو سره نکاح وتړله او ټول ډېر زیات خوشحاله وو او په خوشحالۍ باندې بیا ژوند تېروه.